सूरत الرعد आयत नंबर 32 सफ़हा नंबर 229। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द इस्तहज़िअ बिरुसुलिम मिन क़ब्लिक फ़अम्लैतु लिल्लज़ीन कफ़रू थुम्म अख़ज़्तुहुम फ़कैफ़ कान इक़ाब। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पदी रोको के अल्लाह रब्बुल आलमीन अव्वलन तसल्ली वर्कई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ता چې دا کومه ټوکه ټقاله تا پورې کېږي نو دغه ټوکه ټقاله مخکینی خلکو انبیاء کرامو پسې کړې ده، انبیاء کرامو صبر کړی دی، الله رب العالمین د هغوی دشمن برباد کړی دی۔ دویم نمبر الله رب العالمین دلایل د توحید ذکر کوي او د هغې په بنا باندې چې د خلکو دوه تقسیمات وشي، یو تقسیم هغه دی چې هغه موحدین دي او دویم قسم هغه دی چې هغه مشرکین دي۔ د موحدینو دپاره الله رب العالمین د نعمتونو تذکره کوي، دنیاوي نعمتونه او اخروي نعمتونه، او د مشرکانو دپاره الله رب العالمین د عذابونو تذکره کوي، په دنیا کې به هم دوی له عذاب ورکول کېږي چې هغه د ګمراهۍ عذاب دی، او په آخرت کې به هم الله رب العالمین دوی له عذاب ورکوي چې هغه د جهنم عذاب دی۔ دغه شان الله رب العالمین فرمایي چې د مؤمنانو خو مزاج دا دی چې کله دوی ته د الله رب العالمین کلام ولوستلی شي او د الله رب العالمین د کتاب څه حصه په دوی باندې نازل شي نو دوی ډېر زیات خوشحاله شي، د دوی زړه په هغې باندې اوبه وڅکي، یخ شي په زړه، او په بعضې خلک داسې دي د ډلو نه چې هغوی انکار کوي د قرآن کریم د بعد حصې نه، خو ستا کار به دی چې ته به اعلان کوي چې یقینا ماته الله رب العالمین حکم کړی دی چې زه به بندګي صرف د الله رب العالمین کوم، د الله رب العالمین سره به څوک حصهدار او شریک نه ګرځوم، الله رب العالمین ته زه دعوت ورکوم، خلک الله رب العالمین ته رابلم او الله رب العالمین سره زما ټکانه ده، زه به په خپله الله رب العالمین ته پیش کېږم۔ دغه شان الله رب العالمین فرمایي چې د قرآن کریم ما نازل کړی دی په حیثیت د حکم سره، په دې کې د الله رب العالمین احکامات موجود دي، په دې کې د معاشرې دپاره او د انسانیت دپاره الله رب العالمین رهنمایي ښودې ده، په دغه کتاب کې الله رب العالمین هدایات نازل کړي دي چې د کوم په رڼا کې به انسان ژوند تیری، خو دغه حکمنامه او دغه کتاب الله رب العالمین په عربی ژبه کې نازل کړی دی، د عربی انتخاب یې د دې دپاره کړی دی چې ټول انسانان د دې نه مستقل طور باندې هغه استفاده وکړي، که چېرې ته پیروي وکړي د دوی د خواهشاتو وروستو د دې نه چې تا ته راغلی د علم او پوهه، نو بیا به د الله رب العالمین په مقابله کې نه څوک ستا دوست وي او نه به څوک ستا بچ کوونکی وي۔ ولقد استهزئ په تحقیق سره استهزاء شوې ده، ټوکه ټقاله شوې ده، خندا شوې ده، لاسونه پړقولی شوي دي، پی زمانه شپیلي وهلی شوي دي، برسولن په ډیرو پیغمبرانو پسې من قبلک ستانه مخکې، دا څه نوې خبره نه ده، هر پیغمبر چې دعوت پیش کړ دی نو په دې دعوت کې دا کمال موجود دی چې معاشره دا په دوو ډلو کې تقسیم کړي، نو یوه ډله د دعوت ته دغه ورکړي، غاړه ورکړي، او دویمه ډله چې دغه دعوت ته شا کړي او د دعوت په دشمنۍ کې ودرېږي۔ فاملیت للذین، نو ما مهلت ورکړی دی هغه خلکو ته کفرو چې هغوی کفر کړ دی، د پیغمبر مقابلې ته ودرېدلي دي، د الله رب العالمین فرمایي چې فوراً مې نه دي رانیسلي بلکې هغوی ته ما مهلت ورکړی دی، ثم اخذتهم، بیا څه وخت پس چې دی نو هغه ما رانیسلي دي، دا ثم د تاخیر دپاره راځي، یعنی فوراً مې نه دي رانیسلي بلکې څه وخت پس مې رانیسلي دي، نو فکیف کان عقابي، نو څرنګې بیا نیولو زما، هغه بیا تاسو ته معلوم دي چې فرعون مې څنګه راونیسو، نمرود مې څنګه راونیسو، قوم عاد او قوم ثمود مې څنګه راونیسل، قوم شعیب او قوم نوح مې څنګه راونیسل، نو د هغوی مثالونه او د هغوی تفصیلات هغه ستاسو مخې ته موجود دي۔ افمن هو قائم، آیا هغه څوک چې هغه ولاړ دی، نگرانی کوونکی دی، مسلسل باخبره دی او طاقت او قدرت والا دی، علی کل نفس، په هر یو نفس باندې، بما کسبت، څه چې دا نفس کوي، نو هغه د هغه په علم کې دي، د هغه په پوهه او په سمج کې دي، نو آیا هغه ډېر حقدار دی د توحید او د بندګۍ کو، نه هغه څوک چې هغه بالکل نه څه د خبر دی او نه څه کولی شي او نه څه د هغه په علم او په احاطه کې راتلی شي۔ وجعلوا لله، دوی ګرځولي دي د الله رب العالمین دپاره شرکاء حصهدار،
قلت ورته وای د الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سموهم د دې لک تعارف وکړي د دې لک حقیقت خو بیان کړي چې دا د کم ځای نه راغل دي د کم ځای نه دي راغلي دوی څه کولی شي څه نشي کولی څه نشي کولی نو هغه ولې نشي کولی او څه چې کولی شي نو هغه څنګه کولی شي نو لږ غونته کې د دې کارنامې را مخامخ کې کردار او دوی کوم پراګرس په دې کائنات کې وستی دی نو هغه راته وښیه ام تنبئونه یا تاسو خبرداری ورکوئ الله رب العالمین ته بما په هغه څه باندې لا يعلم فی الارض چې الله رب العالمین ته معلوم نه دی په دې کائنات کې تاسو داسې یو څیز الله رب العالمین ته ښیئ چې د الله رب العالمین په علم کې نشته او ته الله رب العالمین ته وایې چې نه نه دا یو څیز چې دی نو دا ستا سره په پلان کې کار کې د ستا سره مرسته کړې وه ستا مدد یې کړی ستا د خدای دا حصه چې دا نو هغه تا ده ته حواله کړې ده ام بظاهر من القول یا د خولې په ظاهره باندې خبره کوي چې د هغې زور درته نه معلوم د هغې اثر درته نه معلوم نو دوه صورتونه کیدی شي یا خو دا چې تاسو په سیریس انداز باندې دا شرک کوئ نو بیا خو الله رب العالمین ته گویا کې تاسو د یو داسې څیز خبرداری ورکوئ چې هغه په خپله د الله رب العالمین په علم کې نشته او یا دا چې د خولې د حده پورې تاسو خبره کوئ بس ټایم پاسې کوئ ځان مصروف او مشغول ساتئ نو که داسې ظاهري خبره کوئ نو دا هم غټ جرم دی الله رب العالمین به تاسو په دې باندې رانیسي بل زین للذین بلکې ښایسته کړی شوي دي د هغه خلکو دپاره کفرو چې کفر یې کړی دی مکرهم د دیو تدابیر د دیو سازشونه د دیو پروپیګنډې وصدوا عن السبیل او د دیو منع کول د الله رب العالمین د لارې نه ومن یضلل الله چاله چې ګمراه کړي الله رب العالمین فما له من هاد نو ته به بیا نه مومي د هغه دپاره هدایت ورکوونکی لهم د دغه ګمراهانو دپاره عذاب عذاب دی فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې الله رب العالمین به دوی له په ژوند د دنیا کې هم سخت عذاب ورکړي هو العذاب الآخرة اشق البته عذاب د آخرت چې دی نو هغه ډېر سخت دی او ډېر خطرناک دی وما لهم او نه به وي د دوی دپاره من الله په مقابله د الله رب العالمین کې من واق څوک بچ کوونکی مثل الجنة التي مثال د هغه جنت وعد المتقون چې د هغې واده کیږي د متقیانو او د پرهیزګارانو سره تجري من تحت الانهار په هغې کې به نهري نظام وي په هغې کې به د اوبو نالۍ وي اکلها دائم خوراک د هغې به همیشه وي انسان خوراک به موجود هم وي او انسان به همیشه د هغې نه خوراک کوي وظلها او د هغې سوری هغه به همیشه دپاره وي یخ سوری به وي خوږ سوری به وي د انسان جسم او روح به هغې کې خوشحاله وي تلک عقب الذین دا انجام د هغه خلکو اتقو چې د الله رب العالمین د نافرمانی نه ځان وساتي وعقب الکافرین النار او د کافرانو انجام هغه اور دی چې هغه ډېر ګرم دی ډېر خطرناک او ډېر سخت دی والذین او هغه خلق آتیناهم الکتاب چې ورکړی دی ورته مونږ کتاب د قرآن کریم په صورت کې نو یفرحون دیو خوشحالیږي په دې باندې یفرحون دیو خوشحالیږي بما په هغه څه باندې انزل الیک چې د دې طرف ته نازل شوی دی په دې باندې فخر کوي چې مونږ ته الله رب العالمین یو هدایت نامه راکړې ده د قرآن کریم په صورت کې ومن الاحزاب بعضې د ډلو نه من هغه څوک دي ينکر بعضه چې هغه انکار کوي د قرآن کریم د بعضې حصې او د قرآن کریم د بعضې پهلوګانو د بعضې احکاماتو انکار کوي قلت ورته وایي د الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امرت ما ته حکم کړی شوی دی ان اعبد الله چې زه بندګي وکړم صرف او صرف د الله رب العالمین ولا اشرک به او زه شرک ونه کړم د الله رب العالمین سره د الله رب العالمین سره د شرک کولو نه ځان وساتم الیه ادعو زه الله رب العالمین ته بلنه ورکوم دعوت ورکوم و الیه مآب او زما ټکانم د الله رب العالمین سره د زبزمه هم الله رب العالمین ته وکذلک انزلناه دغه شان د قرآن کریم مونږ نازل کړی دی حکمن په حیثیت د حکم نامې سره په حیثیت د فیصلې سره په حیثیت د هدایات او د احکاماتو سره په حیثیت د رهنمایي سره عربیا په عربی ژبه کې په حکمن کې دا ټولې معنی پرتی دی قرآن کریم دا حکم نامه هم ده دا شاهي فرمان دی د الله رب العالمین د طرف نه دغه شان د قرآن کریم کې الله رب العالمین احکامات هم نازل کړي دي دغه د عقیدې سره تړلي احکامات دي او که د عمل سره تړلي احکامات دي دغه شان په قرآن کریم کې الله رب العالمین هدایات او رهنمایي رڼام بیان کړي ده او دغه قرآن کریم د الله رب العالمین فرامین هم دي په عربی ژبه کې دی ولئن اتبعت اهواءهم که چېرې تا پیروي وکړه د دوی د خواهشاتو بعد ما جاءک من العلم پس د دې نه چې کله راغلی دی تا ته علم او پوهه
نو مالک من الله نبو استاد پاره په مقابله د الله رب العالمین کې می ولی سوک دوست ولا واقد او نسوک بچ کون کې ولقد استهزئ او په تحقیق سره ټوکه ټقاله مسخره شوې ده برسولین په ډیرو پیغمبرانو پسې من قبل کستانه مخکې فاملیت للذین نو ما مهلت ورکو هغه خلکو ته کفرو چې کفر کړ دې ثم اخذتهم بیا مونږ راونیسلو هغوی لره فکیف کان عقاب نو څرنګه و زما نیول او څرنګه و زما عذاب ورکول دی ولا افمن هو قائم ایا هغه ذات چې هغه ولاړ دی نگران دی علا کل نفس په هر یو نفس انسانی باندې او د هر یو انسان نه خبر دی بما کسبت په سبب د هغې باندې چې کوم د انسان کوي نو هغه الله رب العالمین اني وجعلوا لله او دوی ګرځوي د دغه ذات دپاره شرکاء شریکان قلت ورته وایي د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام سموهم د دې شرکاو لږ تعارف وکړئ د دوی کارنامې وښیئ ام تنبئونه آیا تاسو خبرداری ورکوئ بما په هغه څه باندې الله رب العالمین ته لا یعلمو چې عالم نه الله رب العالمین فی الارض پزمکه کې چې پزمکه کې هم داسې یو څوک موجود دی ام بظاهر من القول یا په د ژبې د حده پورې دا خبره تاسو کوئ ټایم پاسې کوئ د الله رب العالمین په توحید باندې بل زین للذین بلکې ښایسته کړی شوي دي د هغه خلکو دپاره کفرو چې کفر یې کړی دی مکرهم د هغوی تدابیر او سازشونه وصدوا عن السبیل او د دې منع کول د نیغې لارې نه ومن یضلل الله چاله چې ګمراه کړي الله رب العالمین فما له نه به وي د هغه دپاره من هادin سوک هدایت ورکون کې لهم عذاب د دې دپاره عذاب فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې ولعذاب الآخرة اشق البته عذاب د آخرت هغه ډېر سخت دی او خطرناک دی وما لهم او نه به وي د دې دپاره من الله په مقابله د الله رب العالمین کې من واق سوک بچ کون کې مثل الجنة التي مثال د هغه جنت التي وعده چې د هغې وعده شوې ده د المتقون د پرهیزګارانو سره تجری من تحت الانهار د هغې لاندې به نهرونه بهیږي اکلها دائم خوراک د هغې به همیشه وي وظلها او سوری به هم همیشه وي تلک عقب الذین دا انجام دی د هغه خلکو اتقو چې هغوی تقوا اختیار کړې ده وعقب الکافرین النار او انجام د کافرانو هغه اور دی جهنم دی والذین هغه خلک آتیناهم الکتاب چې ورکړی دی ورته مونږ کتاب یفرحون هغوی خوشحالیږي بما په هغه څه باندې انزل الیک چې هغه نازل کړی شوی دی ستا طرف ته ومن الاحزاب او د ډلو نه من هغه څوک دی ينکرو چې هغوی انکار کوي بعضه د قرآن کریم د بعضې احکامات او د بعضې حصې قلت ورته ووایه د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام انما امرتو یقینا ما ته حکم کړی شوی دی ان اعبد الله چې زه بندګي د رب وکم ولا اشرک به او د الله رب العالمین سره څوک حصه دار ونه ګرځوم الیه ادعو الله رب العالمین ته زه دعوت ورکوم و الیه مآب الله رب العالمین ته زما تګ دی وکذلک انزلناه دغه شان د قرآن کریم مونږ نازل کړی دی حکما د حکمنامې په صورت کې د احکاماتو د مجموعي په صورت کې عربیا په عربی ژبه کې ولئن اتبعت اهواءهم کچرته پیرویو کې د دې د خواهشاتو بعد ما جاءک من العلم پس د دې نه چې ته پوهه هم شې په خبره باندې علم هم تا ته راغی نو ما لک نه به وي ستا دپاره من الله په مقابله د الله رب العالمین کې مې ولي څوک دوست ولا واق او نه څوک بچ کوونکی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك السلام عليكم. وعليكم السلام.